که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. راځم اوس په پی سپیشل او فارمټینګ باندې کار کوم. مثال دغه دلته دا ډاټا ده مثال دا کاپی کوم دلته یو ځای کې دلته پیس کوم او بیا یې مثال دې ځای کې پیس کوم په دې شکل سره. دا مثال پاس سلیکټ کوم د دې بیکګراوند ورته ورکوم ډارک بلو مثال رنګ ورته ورکوم فرنټ دا ورته وایم چې وایټ مثال باردر ورته ورکوم دا سلیکټ کوم دې ته راځم آل باردر مثال دا باردر مې ورته ورکړ. په دې کې مې مثال فارمت کړ باردر مې ورکړ دا اوس سلیکټ کوم دلته راځم یو فانټ ورته انتخابوم مثال دا فانټ دا مې ورته انتخاب کړ. دلته مثال زه راځم بیا مثال د دې فانټ یو څه اندازه لویوم مثال ورته وایم چې 12 یا دلته کلیک کوم مثال 12 دلته کموم بیرته مثال په دې شکل سره مثال کمولی شي زیاتولی شي. دا دې ته مو فارمت ورکړو. اوس دا فارمت دا سلیکټ کوم دا ټول ټیبل په کیبورډ کې د کنټرول د زور لاندې سی وهم په سی پرس کوم او یا دلته راځم ورته وایم چې کاپي. کله مې چې دا کاپي کړو راځم دې ته مثال دا مې سلیکټ کړ ورته وایم چې دلته راځم پیسټ ته پیسټ لاندې ډراپ ډاون ارو دا چې ته مثال دا کلیک کوم دلته راځم ورته وایم چې پیسټ سپیشل دلته دا د پیسټ سپیشل وینډو رااله مثال دلته زه دا سلیکټ کوم ورته چې ګوره دا ټیبل ما سلیکټ کړی دی یا دا ډاټا ما سلیکټ کړې ده نو دا ورته وایم چې فارمت د دې فارمت مثال دې ته چې ښه انتقال کا پیس فارمت دغه فارمت ده ګوره پیس فارمت مثال پیس فارمت دا فارمت دلته انتقال شو. راځو که مثال یو ځای کې موږ فورموله ورکړي مثال دلته راشم ورته وایم چې مساوي او د دې نه دا ورته وایم چې دا جمع مثال ټاکس لکه دا ټاکس مثال په دې شکل سره دا ما دلته دا فورموله اجرا کړه ډبل کلیک مې کو دا اوس د دې نه ورته وایم چې کاپي رایټ کلیک کوم کاپي دې سره راځم ورته وایم چې پیسټ په دې کې ورته وایم چې پیسټ ویلو مثال دا ویلو راغی او کنه کنټرول زد کوم بیرته او دلته راځم ورته وایم چې پیسټ دې نه پیسټ دې باندې کلیک کوم ګوره دلته 0 راغی ځکه چې دې تنه چیک کاپي کړه فورموله یې کاپي کړه نور مثال چې کاپي نه کړه که موږ غواړو چې ویلو کاپي کو او دلته راشو رایټ کلیک کو مثال ورته اول دا کاپي کو کاپي رایټ کلیک کاپي یا کنټرول سی او دې ته راشو ورته چې مثال دغه چې ویلو او یا راشو مثال دلته په سپیشل وینډو دې ته راشو دې کې ویلو ورته چې مثال اوکې مثال په دې شکل سره دا اوس تنه چې د ویلو د فارموله کاپي نه کړه زیاتره ځکه مثال بعض خلک د دې نه د ټیکس فورموله مثال ویلو فورموله په واسطه راغلی دلته پیس کې مثال هغه بیا کار نه کوي نو تاسو به څه کوئ د پیس سپیشل نه به کار اخلي. اوس همدا بیا کاپي کوم کاپي کنټرول سی په کیبورډ کنټرول سی بیا ورته په کیبورډ کې کنټرول بی مثال دا مې دلته پیس کړ. اوس دا سلیکټ کوم بیا ورته وایم چې کاپي باندې کلیک کوم بیا راځم په سپیشل دلته ورته وایم چې په سپیشل وینډو راوله کمانډس هم ویل چې څنګه کمانډس کاپي کوئ او یا نوټ مثال د فارمت یا والیډیشن په دې شکل سره. اوس لاندې مثال دغه هغه شیونه چې تاسو ترسره کولی شئ وایټ د کالم پیس کوئ مثال آل ایکسپټ باردر مثال اوس راځم ورته وایم چې اډ مثال دا د دې سره دا دلته مې ورته بل دغه سلیکټ کړی هم نه دی مثال دلته دا باید زه سلیکټ کړم بیا راشم هلته دا سلیکټ کوم دا راخلم ورته وایم چې اډ
په دې شکل سره اډ اوکې کوم ګوره دی په دې باندې جمع کړو که مثال راشئ مثال دا سلیکټ کړئ او بیا ورته چې زر کاپي کوي مثال په زر په شکل باندې دا ورته چې دغه یې که دا مولټیپلیکیشن په شکل باندې که نه دلته راځم په دې باندې کلیک کوم او ورته وایم چې په سپیشل مثال ملټیپلای یا ډیوایډ ملټیپلای سبستراکټ څلور واړه عملي ګور دا اوس ملټیپلیکیشن شو نو په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې د دې څخه استفاده وکړئ که زه اوس دلته راشم ورته دا ټیبل کاپي کړم ورته چې کاپي دې ته راشم ورته چې پیس سپیشل مثال دلته ورته وایم چې آل ایکسپټ بارډر مثال ګوره باردر رانوړ نو ټول فارمت راوستو په دې شکل سره تاسو د دې فارمت انتقال کړو اوس راځم دا ټول سلیکټ کوم دې نه تر دې پورې ټول سلیکټ کوم ته چې ډیلیټ رائټ کلیک کوم په دې کالم په هیډر باندې ورته چې ډیلیټ دا ټول کالمونه مې ډیلیټ کړ دا ډاټا ډیلیټ شو اوس دا بیا کاپي کوم ورته چې کاپي دې سره راځم ورته چې رائټ کلیک ترانسپوز د دې نام کولای شي لکه په دې شکل ډاټا راولي مثال که زه دلته راشم ورته چې پیس سپیشل هغه طریقه لنډه او د اوږده طریقه د دې باندې دا کلیک ورته ترانسپوز مثال د ډاټا هغه فارمت هم بالکل مخالف کو مثال مخکې آی ډي دا مثال پروډکټ آی ډي دلته اوس پروډکټ آی ډي راغله ډاټا په دې شکل راغله مثال په دې شکل هم تاسو کولی شئ چې دا چینج کړئ مثال د دې هغه ډایرکشن چینج کړئ مخکې رو باندې اوس په کالم باندې شو هر کالم کې ویلو راغی او ټایټل چکې راغی رو کې نو دا مثال فارمت او په سپیشل دا تکراریږي همداس په دې درسونو کې راځي او تکراریږي نو تاسو سره آشنا کېږئ ځکه چې تاسو اوس بګنر لیول کې یاستئ زیات زه اډوانس لیول یا میډیم لیول باندې انټرمیډیټ لیول باندې فوکس نه کوم نو دا په سپیشل او فارمټینګ مننه چې تر دې دمه زما سره وئ یو کمانډ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ